ستا د مور مخ دا د کعبې برابر دی، دا د کعبې برابر دی. ستا د پلار مخ دا د کعبې برابر دی، د کعبې. بختور وي هغه خلق چې حج او عمرې له تلي وي او داسې چکر ولګوي د بیت الله نه، داسې بیت الله ته وګوري او چې طواف پوره کړي نو داسې د مور مخ ته وګوري. او دا برابر دي. ته د مور هلته بوځه چې د مور د مخ وزن وویني، چې د پلار د مخ وزن وویني، دا به په کعبه کې ویني، دا به په مطاف کې ویني. چې هلته داسې کعبې ته وګورې بیا دې خپلې مور او دا او دا برابر دي، دا او دا برابر دي. ما ولې دې ته ترس ترس نظر کو، ما ولې دې ته کنسل کړیو، ما ولې دا مخ خپه کړیو. نبی علیہ السلام فرمایي پلار چې دی دا د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه ده، مینځنۍ دروازه پلار دی. قمقل دی دا بچي نه پوهېږم نو، قمقل دی دا بچي نه ذهن مې نه خلاصېږي چې دې کور کې پلار وویني چې د جنت مینځنۍ دروازه مې کور کې ده. نبی علیہ السلام صحابه ته وی څوک چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله ورله د یو حج قبول شوي اجر الله ورک. صحابي ورته وی که بار بار ورته ګوري نو الله بوله په مخه اجر ورکوي. الله خو ستړی کېږي نه، ته په مخه مخه ګوره او الله به په مخه مخه اجر درکوي، په مخه مخه. ډېر ښکلی ښکلی نظر د پلار مخ ته کوئ، ښکلی نظر د مور مخ ته کوئ چې مور دعاګانې وکړي، چې مور دعاګانې وکړي. نن ګورئ میندې خیري کوي، ګورئ نن ګورئ پلاران خیري کوي، ګورئ بچیا دا خیری با دی تبا کی، تبا تبا بیڑی با دی غرق کی. چی دا پلار آه او دا مور آه در پسی وقت، چی دا پلار آه او دا مور آه لار. صحابی را گئی وید اللہ حبیب جہاد لزمہ وی مور او پلار دشتے وی آو وی فجاہد فیہما ورشا دا اگید باڑو خدمت کا وچی اللہ در لد جہاد امرا اجر پکور کی درکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د یو صحابي د تلاوت आवाज وورید په جنت کې. تپوس یو کوي دا زما صحابي دی؟ وی آو وی د تلاوت خو په جنت کې اوریدي شي. وی دا ولې د تلاوت خو په جنت کې اوریدي شي؟ وی دا ولې؟ نبی علیہ السلام ته جواب ورکړلی شو وی ټیک ته چې دا لوستون کې د قرآن هم دی خو وکانا ابر الناس بامه دی د مور ډیر تابعدار. اللہ پا جنت کی جنتیانو تا تلاوت ہو رہی نو دیر خیال کوئی دا مور او پلار. پلار او مور تا کا وڑی وڑی خبری رایا دیگی کنا مکہ ودی سی تو چی دا جدائی ٹیم راشی کنا تو ویسا پلار جدا کوما مالا با جواب را کئی. دا پلار چی بچے جدا کی کنا پلارانو نو کم زیتا بے جدا کی. دا پلار بچر تزی ما جدائی لی دلی دا رونو د رونو جدائی می لیدلی دا، خو ما د پلار او د زوی جدائی نه ده لیدلی. څنګه به زه زوی ته وایم ته پلار جدا کوي، دا پلار به دې چرته ځي، دی به چرته لیږي لکه دی به چاله ځي. نه بل زوی وایي زه جدا کوم نو دی وایي زه هغه پلار وایي چې زه لاړ چرله شم. دا پلار لیږی چرته بچیا چې ته جدا کوي په میراث کې لومبې حقدار بچیا ته یې که نه چې بچے کله موجود یو پلار مرشی د پلار رور ته په میراث کې حصہ نه میلاوي. دا پلار ته د پلار مرشو د د زوی شته د دې پلار چې کوم رور دی هغه ته په میراث کې حصہ نه میلاویږي ځکه زوی موجود دی. نو زوی دومره اقرب دی نو چې دا زوی جدا کوي نو دی بچا لځي. نو داسې ناسې جدایي شروع نو زامن جدا کیږي جدا کیږي. یو وی دا ستا پلار دی، بل وی دا ستا پلار دی، بل وی دا ستا پلار دی. هغه پلار غلی په ګوټ کې ناسي نو په جړا شي. زما پلار ولې جاړي؟ وی مولي صاحب نن مې ناشنا خبرې واورېدې ما له ځکه جړا راځي. تاسو ته پته نشته خدا بچي چې کله واړو نو دی به یو زما غېږ ته راخت وی دا زما ابو دی، بل به وی دا زما ابو دی، بل بوی دا زما ابو دے. مولی صاحب نن اگا جب خبری کی وی دا ستا پلار دے چی دا پلار دی بچی تو چی دا جب لگا رو باسا دا جب دی جبی ما تا سمر کلونا ابو ویلے دے تپوس دا دی جبی نوکا جدا شا
دا جبه دی ونیسه وای ته نن څنګه دې پلار ته وای چې دا ستا پلار دی هغه ابو ابو به تا چاته کول هغه امي امي به تا چاته کول